دا کہانی د یو هلک په باره کې ده چې هغه نوم پیلی وي، هغه سره نه بوټان وي نه فوټبال او یو غریب هلک وي، خو په فوټبال کې هغه دومره پورې ماهر وي چې د هغه لتې سره به د پوخ پوستکی هم نه خرابېده. دوی د اول نه داسې غریب نه و، بلکې د پلار د خپل وخت یو مشهور او تکړه فوټبال کلاړي پاتې شوی و، خو صرف د یو حادثې د وجې هغه زخمی کیږي او د هغوی هر څه ختمیږي. اوس هغه په هسپتال کې د یو صفائی والا په تور سره کار کوي. دغه مور دا نه غواړي چې زما زوی هم فوټبال طرف ته لاړ شي، ولې چې هغې د خپل خاوند حالات لیدلی وي او هغه هر وخت زوی ته نصیحت کوي چې دا هر څه پرېږده او خپل سبق باندې توجه ورکړه. خو د هغه فوټبال سره صرف شوق نه و، بلکې فوټبال د هغه په رګونو کې ګرځېده. هغه به ټوله ورځ خلکو له بوټان پالیش کړل او بیا به یې د مازدیګرې خپلو ملګرو سره فوټبال کو او په هغه فوټبال باندې به یې کو کوم چې به یا د کپړو نه جوړ شوی او یا د جورابو نه، او په ده باندې دا پیلی نوم هم د یو مالدار ملګري خودي وي چې د هغې مطلب وي فضول سړی، خو کیدی شي دا نوم د ده قسمت ته منظور نو. یو ورځ هغه په یو ټورنمنټ کې حصه اخلي او هغه سره د خپلو زړو غټو کباړ والو بوټانو سره په میدان کې داخليږي. دې سره ټول خلک د پسې خاندي، خو بیا هغه دوی سره داسې مقابله کوي چې ټول خلک حیران او پریشان شي، او په دې کې دله یو کوچ आवाज ورکوي چې دا هلک په یو ورځ یو نوی تاریخ لیکي، خو د زندګۍ له اصل امتحان پاتې وي. د میچ نه بعد دوی کور ته روان وي او په لاره کې تیز باران ګیر کی چې هغوی د بوټو د لاندې پناه اخلي، خو د تیز باران د وجې ځمکه ښویږي او د دې د وجې د ملګری مړ کیږي. د دې هر څه قصوروار هغه خپل ځان ګڼي او فوټبال د همیشه لپاره پرېږدي. اوس هغه د پلار سره یو ځای کار کولو فیصله کوي. هغه په ټوله ورځ غسلخانې او یا لوښي وینځل، خو د هغه زړه کې د فوټبال مینه اوس هم جم دی. یو ورځ پلار د فوټبال په انداز کې هغه ته ورولي او د پیلې په زړه کې د فوټبال زړه مینه واپس را تازه کیږي. او په دې امونو باندې هغه کله په ځمکه کله په کوټه د شپې دروازې د مخکې نه زیات هم پریکټس شروع کی. اول چې مور یې هم د ده د شوق خلاف وي، اوس هغه هم د ده خواري او محنت ته وګوري او هغه هم رضا شي. هغوی دله په یو فوټبال کلب کې داخله کوي او کله چې د امتحان وخت راشي نو د کلب مشر د ده په لیدو سره تندی راواچوي او وایي چې دا څوک دی چې دلته فوټبال زده کولو دپاره راغلی دی. دلته خو ټول د غټو ملکونو والا او د مالدار خلکو بچي راځي. د افغان د لاسه د هغه ساه بندیږي او داسې ورته لګي چې هغه څه شی دی چې فوټبال زده کوي او وایي چې فوټبال زما د وس کار نه دی. اوس هغه کور ته واپس تګ غواړي. بیا هغه خفه ناست وي او د واپسې انتظار کوي، خو د هغه کوچ ودروي او ورته وایي چې پیله ستا یاد نشي چې ته څوک یې. دغه خلک نه چې د جورابو په فوټبال سره تا خلک حیران کړي. ته د لارو کوڅو یو قدرتي هنرمند یې، ستا سټایل هر څه د نورو نه مختلف دي. که چېرې ته هم نورو پلیرانو سره خپل ځان حسابوې نو بیا چېرته هم ته په دنیا کې یو خپل نوي نوم نشي جوړولی. دا خبرې هغه په خپل زړه باندې ولیکي او هغه فوټبال له یوه تیز ځله ته ورکوي، خو دا ځل هغه لوبه په خپلو اصولو باندې کوي، په خپل جټ او قدرتي سټایل باندې، او ډېر زر هغه په خپل ټیم کې ټاپ باندې راشي او دې سره هغه په ملکی سطح باندې منتخب شي. او په دې وخت کې د هغه عمر صرف 14 کاله وي او په فاینل کې د ورلد کپ په دوران کې د دوی د ټیم کسان زخمی شي. دا هغه وخت وي چې صرف د 14 کالو پیلې میدان ته وروځي. خو په اول کې د دومره غټې مقابلې د زرګو خلکو په مخ کې او د کلب مشر دا نصیحت چې په یورپي سټایل کې گیم کوه د هغې د وجې الیکشن ویریږي. خو بیا هغه ته را یادېږي چې هغه څوک دی. هغه ځان ته خپل اصلي انداز را یادوي او بیا هر څه بدل شي. پیلې د ګول د پاسه ګول کوي او دغه انداز او هر یو ادا خلکو ته یو جادو ښکاري. او په آخري میچ کې هغه هیټریک کوي او خپل ملک برازیل لا په اول ځل باندې ورلد کپ ګټي. او دې سره نه صرف هغه د دنیا کم عمرترین ورلد کپ پلیر جوړ شي، بلکې اوس دنیا هغه د کینګ پیلې په نوم سره یادوي. د دې ملک چې په ټول ژوند کې یو ورلد کپ هم نو ګټلی، اوس دی ولا درې نور هم وګټي او د دنیا او یا صدرانو 10 بادشاهانو او 15 وزیر اعظمانو هغه سره د ملاقات خواهش لرلو.
حتی چې حکومتونه جنگ صرف دې دپاره ودروي چې خلک په سکون سره د پیلې لوبه وکتلی شي. هغه نوم چې هغه ته د پیغور په نوم سره ورکړی شوی وو، هغه پیلې اوس د هنر او د کهانی د دنیا په ګډ ګډ کې د حوصلې په نوم سره یادېږي. تاسو ته نننۍ کهانی څنګه ولګېده؟ ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره. مال راکړئ اجازت. بای بای.